نننی درس کې مونږ وایو څنګه په مختلفو طریقو مونږ ویلی شو چې نن ورځ مې ښه نه ده یا زما ورځ خرابه تیریږي. Today isn't going well. Today isn't going well. نن ورځ ښه نه تیریږي. نن ورځ ښه نه تیریږي. ورځ په جریان کې ورځ دې روانه یې خو ښه نه تیریږي، نو ته د ورځ په جریان کې ویلی شي Today isn't going well. نن ورځ ښه نه تیریږي. It's not a good day. It's not a good day. ښه ورځ نه ده. It's not a good day یعنی ښه ورځ نه ده زما دپاره. It's been a difficult day. It's been a difficult day. نن سخته ورځ ده. مطلب مشکل یا سخته ورځ ده یعنی ښه نه ده. It's been a difficult day. نن سخته ورځ ده. I'm having a bad day. I'm having a bad day. زما ورځ بده ده یعنی ښه ورځ مې نه ده، خرابه ورځ مې ده. Directly ویلی شي I'm having a bad day. څوک درنه پوښتنه وکړي How is your day going? ورځ دې څنګه تیریږي؟ ته ویلی شي I'm having a bad day. زما بده ورځ ده یعنی ښه ورځ نه ده. Not a good day at all. Not a good day at all. هیڅ ښه ورځ نه ده. Not a good day at all. هیڅ ښه ورځ نه ده. This is the worst day. This is the worst day. دا تر ټولو بده ورځ ده یعنی بیخي خرابترینه ورځ چې کله ظاهري ته ویلی شي This is the worst day. دا تر ټولو بده ورځ ده. My day isn't going well. My day isn't going well. زما ورځ ښه نه تیریږي یعنی ورځ مې خرابه روانه ده. My day isn't going well. زما ورځ ښه نه تیریږي. او last, it's been a long day. It's been a long day. ډېره اوږده ورځ ده. د اوږدې ورځ بعضې وخت کې هم چې ورځ کې سړی تنګ شي ویلی شي نن ډېره اوږده ورځ ده یعنې ښه ورځ مې نه ده. چې کله در باندې ورځ ډېره اوږده شي نو هغه ظاهراً ښه ورځ په سړي نه تیریږي. It's been a long day. ډېره اوږده ورځ ده.